بسم الله الرحمن الرحیم. د روجې دپاره پیشمنی کول هغه بهتر او سنت عمل دی. حدیث کې راځي تاسو پیشمنی کوئ، دا د برکت خوراک دی، نو پیشمنی پرې ښودل نه دي پکار. اوس پیشمنی څه ته ویلی کېږي؟ سحري ورته ویلی کېږي. سحري د شپې اخرنۍ شپږمې حصې ته ویلی کېږي. نو د دې وخت دغه د اخرنۍ شپږم حصه د شپې چې ده دا بهتر ده، خو دومره به هم ته نه ناوخته کې چې ستا روجه هغه شکي شي. نن سبا د روجې د پیشمني د ختمېدو ټیم چې دی نو هغه 4:30 بجې دی. نو 4:30 بجې دا خو هغه انتهایی اخرنی ټیم دی. نو موږ به دا کوو چې د دې نه مخکې موږ ځان د خوراک نه یو 10 منټه مخکې فارغ کړی او بیا سړی ځان له څه ذکر اذکار کوي، څه نفل کوي، تلاوت کوي. نو دا دې نه کوو چې هلته کې بانګونه راواخلي. بانګ چې دی په دې خبره دې موږ ځان پوهه کړو، دا د مانځه دپاره دی. بانګ د روجې د ټیم د شروع کېدو دپاره نه دی، بانګ د مانځه دپاره وي. کله کله بعضې بانګونه هغه د وخت نه وروسته هم ویلی کېږي. نو دې غلطۍ کې دې موږ نه پرېوځو چې یو سړی د بانګه پورې د خوراک کوي یا د بانګ په منځ کې دی هغه خوراک کوي، بلکې چې کله وخت شو. نن سبا چې کومې نقشې جوړې شوي دي چې زموږ په سوات کې رایجه نقشه حضرت مولانا فضل محمد صاحب شیخ الحدیث مظهر العلوم د هغه کومه نقشه چې دا د اصولو مطابق بالکل صحیح ده او په دې کې احتیاط هم دی. نو په دغه نقشه کې چې کم ټیم دی نو په دغه ټیم باندې د موږ چې خپله سحري د هغه بنده کړي او د دې نه اخوا بیا د بانک ټیم. نو بانک ویلی کېږي په وخت کې چې وخت داخل شي. نو د وخت د داخلېدو سره خو ورځ شروع شوي، نو د دې نه د موږ یو 15 منټه مخکې خپله روجه هغه د بنده کړو، ځکه په مخکې روجه بندولو کې هیڅ مخالفت نشته، مخکې روجه بندولو کې هیڅ قسمه نقصان نشته، الټه پکې احتیاط هغه ډیر زیات دی. او که چېرته د بانک د منځ کې موږ خوراک کوو یا د دغه ټیم نه وروسته خوراک کوو نو بیا هغه روجه شکي طرف ته هغه ور اوړي. نو دغه دې کوو چې د پیشمنۍ هغه موږ د 4:30 بجو نه مخکې په نن د 2022 په دې روجه کې د دې نه مخکې هغه موږ هغه بند کړی.